ولې زما درېیمه میاشت چې ما ګرم ګیمونه شروع کړي دي نه مخکې مې 4 میاشتې بروډ چلولو 2 میاشتې مې لایف کې وشوې ها 4 میاشتې مې سر په سر بروډ چلولو گیم به مې نه کو گیم مې په دې وجه نه کو چې د گیم خلاف وم پنشمنت خلاف وم پنشمنټونو دې پسې ما غټ انټرویو ورکړ پنشمنت به مې نه کو بیا زما دا وړوکی زوی نه دی دا هغه وخت کې ډېر وړوکی و د ده له خلکو تصویرانو چت که خالونه یې ولو والدې کنځل ما روندي ته جوړ کړو کنځل یې ورپسې وکړ پس هغې نه پس مې قسم وکړو مال ګیمونه به هم کوم پنشمنټ یې به هم کوم او چې کم سړی کنځل کړي د مور په کوس کې بوته د لاس منډه ما چې تاسو راپاسې بې غیرته بوڼاګان یو وړوکي ماشوم ته تاسو خالونه وښې وړوکي هغه باندې خو الله پاک حق نشته تاسو هغه نه هندو جوړوئ وړوکی دی 2 کالو ماشوم خو خپلې کونې نه نی خبر او دا د ټیک ټاک بدماشان راځي خال ورته وایي او کنځل ورپسې کوي هغې نه پس ما دا درېیمه میاشته ګیمونه کوم نو د هغې نه په روژه کې خو به سم بد حل و نو دنیا پلی به راته کېده نه سم خلک به ناست وو بس دا 3 میاشتې مې ګیمونه وکړو خو دونه کم دي دونه چېرته څوک پلی کوي دونه پلی راته یاران مې پکې شته نه لکه یاران چې درته بیا پلی کوي ملګري پکې زما نشته لکه دا چې زه وټساپ نمبر وټساپ کار نه کوم اوسه پورې ما چاته نمبر نه دی ورکړی ما ته هم خلک وایي ما الټي زما یو ګفتر ملګری شته نه ما نمبر چا نه ما سره د چا شته نه زما چا سره شته بس لیب ته راشي الله پاک ته ټولو قدر وکړي ما ته پلی کړي لږ ډېر سپورټ وکړي زما ګزاره پې کېږي کور کرۍ شو بیل شو خرچې شوې بیماري شو هغه ټول هر څه ښه بد شو هغه پکې کېږي ګزاره کېږي زه شکر دی مڼي اوس چې دی دا یو میاشت شو لایف مې ډېر زیات خراب دی مړې کنځلې شروع کړه واپس خلک بې عزته ولا چې کنځلې کومه چې څوک مې کنځي که نه هغوی ته کنځلې کوم داسې پلی راته کېږي او د دې نو د دې کسانو نه که لاړ شه نوي نوي جینکۍ راوچتوه هغې ته کنځلې کوه نوي ولا هم داسې کوم 2 کسه 2 ګلونه دا کومې چې ځان ته راډېرې ټولې وشرموه موږ خو اسې خلکو وشرمولو خو دا کومې چې ځان ته د ماکسونه یې لګولې دا راوچتوه سمې بې عزته کوه ماسونو والا خو دومره پیشاټي ورکړه هغې خو مې پرون سمې کنځلې دي ټولې A to Z ټول ټیک ټاک کې چې کم ماسونو والې ټولې مې کنځلې دي ښه دې کړي دي او دې راوچتوه سمې بې عزته دا یو جینۍ وه زموږ ملګرې د مونږ سر کې نیولې وچه مسکانو چاته یې وایس کړی و کوکو کنځلې کوي مو سر ګیمونه نه کوم ما دا یو میاشت شوه زه کنځلې منځلې نه کوم ما ګیم هم ډېر پرېښی دا 12 ورځې مې زوی ډېر سخت بیمار و او دا 4مه ورځ مې ده چې ګیمونه مې بیا شروع کړي دا یو میاشت مې بیخي لایف به نه وم کله به یو ځای وم کله به بل ځای وم بیا پکې بره سوات ته تللی بیا پکې اسلام آباد ته لاړم زوی مې بیمار و بس ما یې راشه بهر یې بوځه کور کې هسې هم لایف ته نه شم چلولی جاړي بهر چکر ته بوتلی و نو وی کوکو کنځل کې بل ورځ کېناستم رانایاب خو پېژنې هغه ټه غونتې کوناټوره اوس هغې ته وی چې کمیس وباسه او میمي داسې کو پرتوګ زه ورته ښکته ناست یم بس راټینګه مې کړه پرون ما ورته ویې چې وی چې کوکو کنځل کې ته ولې کنځل کې ما ستا دا دونه کوس داسې کوم ته ولې کنځل کې ته خو شریف یې ماستې لګولی دی ما لا چا خبره مخ پټ او کوس په خټو کوس تې لرې نه ښکاري ټول یې ښکاري تش دا کاږه واږه غاښونه دې پټ کړي دي ما دا غاښونه هم راښکاره کې ما تاسو ته ګوره یو زړه څوک ولې یو زړه والله دې ولې خوټو پسې نمبر داسې تاوي راتاوي دا ټول A to Z دا جینکۍ دی ټول ټیک ټاک والا یو سلو والا زړه پسې ولا ما ته ټولو ښه پلی کړې زه دا نه ما ته بازمري خلکو راویشتې اوسه پورې به یو ګفټر دا ما باندې ثابته نه کړي چې کوکو مونږ ته نمبر رالی کړي انبوکس کې اوسه پورې دا ټول ټیک ټاک دا د ناستې ما سره 500 سره 900 کسان ناستې یو کس به ثابت لکه ما ته یې پلی کړې زه ټولو قدر کوم خو ما ته چا نه ما نمبر ګپ چا سره نشته بس لایف کې ورسره ښه ګپ شپ لګوم لایف ته ښه ګپ شپ ښه ټوکې مستي هر څه لایف بند شي بس خبره ختمه شي داسې ده ما ورته ویل تاسو کوسونه وغیم تاسو ماسونه لګولي دي او د کسټمانو ښکاره کړي دي د دوبۍ ډانسونه کوئ کونې ډکوئ ویښته ښکاري ضروري دا داړې دي که نه دا ټول جسم پټول دي پرده د کوم ځای راغلی ده نو داړې بدرنګې دي که نه د شرمه یې داړې پټې کړي دي چې او چې بیا ټیک ټاک کوي ویډیو چې کوي مالوی په خوله کې هم د کلاس ومنډم د خرغین پکې وم په داسې ښځو کې چې تاسو ماله دې پوزې ته دا 2 ګوتې داسې نیولي او کونه راواړوئ ټیک ټاک کوئ میمي راواړوئ ټیک ټاک کوئ او راځئ ماله وایي پښتانه یو وایي تاسو پښتو کې دا خر هغه کوتکي ووامه
د دې غاښونه پرون مې داسې کنځلي مازغه مې ورته وټ شوي پرونو ته خو زما خو نیم مازغه سم دي نیم د لیونو دي غاښونه یې بدرنګه دي ځکه راچلونه کوي که نه زمونږ خوا وا نور لوپټه به نه چي سپم نه چې ویښته به یې راببر کړي کسټمان به ښکاري پنشمنټ وکړه کوناټي به درته وړکوي که ټیک ټاک ویډیو کې پکې ورته وراتو شي ټول جسم به ته خو نو ته چې دا پوزه سره پټې دې څه مطلب شه دې ما دې د دې مطلب ما ته وښیې پرون مې ټول ماسونه والته ما د دې مطلب وښیې ځه دا پټ کسه چل شو مرسبانه زم ماس لګوم نور بار ښکاري او ماس به لګوم زه به یم چې زه پرده کوم دا پرده راغلی دا پرده ټیک ته تو کینه لیفته تو کلکه بورکه واچوه کلک نقاب وخه صرف سترګې ښکاره که خیر بیا زه دې ته پرده ویم دې ته خو پرده نه ویم چې تا ماس لګولی دی او نور ډېر څه ښکاري او بس وایي زه پښتنه یم او ما سره داسې کوي ما سره پاسه ستا د کوس کې پښتانه او منډه باندې کنجرانو دا اے ټو زیډ ټول ټیک ټاک کې چې ماس والا ټول یادوم پاسه ستا په واتساپ کې به خلکو تخفی اوچتي کړي یو زړه که ورته راوي که نه یو زړه قسم دی بس دا ټول یې ګفټران ناستې دي به م اوس خاندي چې دا کوکو ته څنګه پته خو ما ته د دې ټولو پته دا ټولې ډنډیانې زه پېژنم یو زړه یې ورته وشو یا 500 پلی دې وکړه ته به انبکس کولو کې دغه جینکو به خپله نمبر در لیږلي بس بیا چې واتساپ ته شي خبره کنه خپې به ورته اسمان ته کړي ځان کې به باتینګړې وایي بیا باتینګړې نه بادرنګ کې هغه مسافر غریبانه یې ټول خراب کړل راله مسافر چې اخره کې کور ته ځي که نه دینه به دا شیزونه جوړي هغه ختمې هغه هغې خورې په واتساپو کې مکمل خراب کړ ټول مسافر یې تباه کړل دی چې اوسانو د ټیک ټاک والا ټیک ټاک ډېر حالات خراب دي زه الله پاک ته بس رحم وکړي قسم دی دې نه پس په چې څنګه وخت راځي اس انسان سوچو که نه پرون مې کنځلو کله جمشیدې مې پکې یاد کو ګوره ګل چاحت مازدیګري کې ته کښېنه که نه دا چې ناست وي که نه مازدیګري اذان به وشي دا جومات ته نه ځي ولې داسې ښځه د بیماري راغلې ده یا ته لمونځ نه دی ښه دی به ناستي د غرمې ته وګوره که نه غرمې ګوره دا ټوله لکان زیادم خیر تو کښېنه چېرته دی نوټس کې واله دا کسان خو دا ما پرون هم ورپسې ویډیو کړی نن هم زما ویډیو خو بیا ډېره وایرل کېږي دی کېدي شي چې اوس اذان ټایم کې هسې دا لایف بندې چې مونځ کوو اوسه پورې والله که دی یو کس اذان ټایم کې مونځ ته پاڅېدلي قسم درته په دې باندې زه خورم زه د دې لایف کې خپله ښکته ناست یم مازدیګري کې ماښام اذان به وشي د مازدیګري به وشي دی به بیا ماښام چې کم دی دغه ولې د مازدیګري مونځ دی له نه دی ښه ولې د مونځ معافي شته زه اوس که ښځه ناستې که نه زنانه ذات هغې ته کېدي شي مونځ معافي هغه ټایم کې ورته نه ښه هغې ته خو هسې هم پته چې مونځ نشم کولی راشه لایف کې کښېنه اذان ټایم کې لوپټه واچوه خپل لایف چلوه خو سړو ته د کوم طرف نه معافي راغلی ده مونځ ما ته تاسو ووایئ دا کونیان دي مړې دا ټول کونیان دي نو دغه پښتانه راځي نو جمشیدي ته بیا سپورټ کوي داسې خلکو ته دې ته زه هم مه کوئ سپورټ دې سره تاسو هم الټه ورته لاندې لیکې په دې باندې رپورټ وښیئ آی ډي ورته بین کوئ پاسه اذان وشو مونځ وکړه کافره مونځ وکړه نه مړې هغې پیسو خوند هغسې هغه په مونځ باندې څه کوي بې غیرته ټول مرګ ډبل ټیپ لایف درسه ولا دي ټول منظور لنه زی بازانونه به وشي اذان نو زه ما پرون دا سوچ کولو زړه رضایت لایف کې غوسم شو ما دې نه پس بچ څنګه بخرازي توبه خو توبه لکه که سوچو کې خخ ځوانان دي بلاسونو پوي دا کونی نیولې دي دا کونی دي سمې کونی کړې دي او تا ته وی رو ولا او پلی او کو فلانیا ولې پاسه مزدوریو کا خو دې غرق کا